عزتمن ورونو په کتابونو کې واقعا ذکر ده چې د سليمان عليه السلام په دربار کې ملک الموت ناسو د هغه مجلس ته ملک الموت راتلو یو ورځ د سليمان عليه السلام سره په خوا کې یو کس ناسو نو دغه ملک الموت دا کس سره بار بار قتل او په حیرانتیا سره ورته قتل کله چې هغه ملک الموت لاله نو هغه کس د سليمان عليه السلام نه تاسو کو دا کس څوک چې ماته داسې په حیرانتیا سره قتل او په تعجب کې ماته قتل سليمان عليه السلام ورته فرمایل چې دا ملک الموت وو د کس سره یې پیدا شولا دا ځان سره ویل دوه حسن چې دا زما روح قبض کی نو سليمان عليه السلام ته فرمایل درخواست ورته وکړو چې ته هوا ته حکم وکړه چې ما د هندستان جزیره ته ورسې چونکې دوی په شام کې وو نو سليمان عليه السلام هوا ته حکم وکړو نو دا کس چې کوم دی هغه د هندستان جزیره ته ورساو کله چې هلته ورسید نو هلته کې ملک الموت ولیدو دغه ملک الموت ولیدو اول ته کې روح قبض کو سورج پس کې بیا دغه ملک الموت د سليمان عليه السلام مجلس تراغي سليمان عليه السلام د هغه ته پوښتنه کو چې ابل زما په خوا کې یو کس ناسو او تا هغه ته ډیر زیات په حیرانتیا سره قتل سو جواب ملک الموت ورته ویل چې الله جل شانه د دې انسان د روح قبض کول ما ته حکم کړو او دا د هندستان په جزیره باندې ما ته حکم کړو چې دغه پاغه کې روح قبض کا نو چې ما ته وکتل او د په مرګ چې کم دی لګ واخو نو ما په حیرانتیا سره ته قتل چې آیا دا انسان باغه ته څنګه رسی ټیم خو ډیر زیات کم دی وای ما ځان الته کې ورساو چې الته کې ورسیدم دا انسان مالته کې راغلی و نو ما ته الته کې روح قبض کو نو عزتمن ورونو د انسان په کم ځای کې هم وخت مقرر شوی وي کم ځای کې نیټه مقرر شوی وي یا خو الله جل شانه دا انسان په هغه ځای کې کار پیدا کی هغه ځای ته الله جل شانه ورسي او په هغه ځای کې ته روح واخلي عزتمن ورونو سورہ مخ کې تاسو بری دی وي چې په دې نبی کلی کې او قاری صاحب وو هغه د اسلام آباد نه روانه اسټوډنټ وکړو هغه محترم او داسې خوښ شو داسې د مخ پته نه لګیدله چا نه پیژاندو چای د مخ هغه دیدار هم ونکو محترمو نو انسان ته دا پته نه لګیږي چې ماته بکله مر راځي په کوم ځای کې برازي د سشي نه برازي مثال په تور کچرته هغه ته دا پته وي چې زه به داسې اسټوډنټ کومه زما د مخ به داسې حالت جوړیږي نو تاسو وایي دغه انسان دغه دا خالص په تلوي بیا اسلام آباد ته دا وجه په ژوند کې هم نه وي تللی هغه طرف ته خو انسان ته دا پته نه لګیږي محترمو من تاسو د دنیا په محبت کې ډوب یو لیکن من ته اچانک بیا مر راشي چې من او تاسو خبرېګو بیا محترمو زمون یو طرف ته هم دیوال بل طرف ته هم دیوال لاندې زمکو د پاسه په موږ باندې لحد پروت وي ګټه را باندې فرتی وي بیا که انسان په هغه ځای کې ډیر افسوس وکړي ډیر ارمانونه وکړي هغه افسوس ارمان هیڅ پیدا نه ورکوي نو عزتمن ورونو الله تبارک وتعالى من او تاسو ته ژوند را کړی دی وخت را کړی دی به من او تاسو په دې ژوند کې ځان له نیکو اعمالو ذخیره برابر کو